وسړی په دې سر مې وله خو وخو غږېږه شیخه سړی تېښتې ته مه برابروه. شیرعلي خیر ته زه خو په دراړ وطن صاحب پرېږده. کې دا خبره راته وکړه ګوره اوس نن موضوع دغه ده نن به شیرعلي کله هم داسې سوي دي که نه ته خو په وطن کې یې داسې د سپېدار بیخته کېناستلی او په شا دې د خپلې سوټې ته داسې کتلي او ورته خندلي دي دا څومره غول مې وکړ هلته هوا ښایي که نه یخه هوا یې که نه ډېر تپ نه وځي. شیخه داسې کله تا سره ځوان کې څه د پس کې بجای تیز درنه ختلی بیا ورې ما ته جواب راکړه خپلو غولو ته دې خندلي که نه د شعر ماما ځواب ورکړه نه داسې څه چېرته څه مثال تا پس که اچول هغه تیز سوی یا بیا د خندلي ورته اول به ما ته جواب راکړی پوښتنه ما کړې اول خو خبره د کینګ لایف روزې باره کې خبرې وکړه شیرعلي ماما دا خلک ټول په تمه دي وایي روزه را روان ده چې شی باید وکړو چې شی ونه کړو وطن کې خلکو سره کومک وکړو چې وکړو لږ نصیحت دې خلکو ته وکړه ته خو یې موږ مشر یې